شېردل چې د خان د ډنډې له پټو نه راوولېده او ټاپو ته رانږدې کېده نو د شیرینې ژړا یې تر غوږو شوه. خدای خبر چې هغې ولې ژړل، خو شېردل داسې محسوسه کړه لکه چې هغه لا تر اوسه په هغه زړه خبره ژاړي. او هغه تلو تلو کې مخ په وروستو کلي ته وکتل. لاندې کلي کې یو نیم کور کې ډیوه بلېده. هغه د ژړا په اواز پسې سترګې وځغلولې او چې په دلیل یې خپل کور صحیح کړو نو شیرینه یې په سترګو کې نیغه ودرېده. بابا ما له ګجرې بچي، که زه ښار ته لاړم نو ګجرې څه چې چوړی خو به درله راوړم. نه ما له ګجرې. د شیرینې اواز کې د مودو زیل راغونډو او هغې رونګه رونګه شروع کړه. بچي چپ شه کنه، را به وړم درله کنه. د شیردل له اوازه صفا ښکارېده چې هغه ترې پسې چل ځان خلاصول غواړي. نو کله چې کله ښار ته لاړم. نه ته دروغ وایې، ته ما له ګجرې نه راوړې. او هغې بیا په ژړا لاس پورې کړو. شیردل څه وخت خو چپ و، خو بیا شیرینې ته نږدې شو. هغه یې کټ نه راوچته کړه او په ځمکه یې راوویشته. او بیا لکه چې کرکجن شو په منډه له کوره راووتو او د جنګې لاره یې ونیوه. او چې هغه د کلي نه راووتلو نو سوچ یې کولو چې اخر دې کې د شیرینې څه قصور دی. ما هغه ولې ووهله؟ خدای خبر چې ما ولې وهله. او د هغه سوچ ګروم ونیولو. سر یې ناڅاپه دروند شو او لږ لږ درد یې هم شروع کړو. ولې د هغه سوچ لا ختم نه و. خدای خبر چې د ښځو دا ګجرې ولې دومره خوښې وي. د هغه سوچ د تخت شعور کتاب پرانیستو او هغه تصویر یې پکې راوښکو چې له نن نه 7 کاله مخکې هم دغسې یو ماښامي کې چې هغه کلبه راوستله نو د شیرینې مور چې لا هغه وخت د شیرینې مور نه وه، ترې هم په دغسې زیل د ګجرو غوښتنه کړې وه. خو هغه وخت نه خو هغه ریښمینې ته غوسه کړې وه او نه یې پرې لاس پورته کړی و. نو دا نن څه چلو؟ هغه له ځان نه پوښتنه وکړه. او چې څه جواب ترې جوړ نه شو نو موسکۍ غوندې شو. خو له لاندې کلي نه د شیرینې د ژړا اواز دا موسکا تاله ترغه کړه او د هغه ذهن بیا ګروم ونیولو. شیردل چې په ټي کې لو کولو نو هغه وخت یې هم داسې محسوسه کړه لکه چې شیرینې ورته د پولې په غاړه ولاړه وي. بابا ما له ګجرې. او هغه ترې مخ واړولو. مخامخ د دیرې د پاڼو له منځ نه د سپوږمۍ خوره خوره رڼا د هغه په مخ پرېوته. یره چې نن به د میاشت څویمه وي. هغه له ځانه پوښتنه وکړه او چې د خپل سوال د جواب جوړولو په غرض یې سپوږمۍ ته وکتل نو د شیرینې په معصوم مخ ورته د اوښکو قطرې ور په یاد شوې او سپوږمۍ ورته ان داسې ښکاره شوه لکه ماته ګجره. هغه توکاڼې تېرې کړې او شاید چې اوښکې هم. او هغه زر زر لو کول شروع کړه. هغه لو کولو خو ساعت پس به هغه ته شیرینې را یادېده او دې یاداشت سره سم به هغه ځان کچه کچه محسوس کړو. ګجرې څه دومره بابت خو نه دی چې زه یې شیرینې له نشم راوړی. هغه سوچ کولو. خو زه یې څنګه راوړم؟ ښار ته زه نشم تللی. او د ښار ته د نه تلو د خیال سره سم د هغه رګونه راښکلي شو. هغه لو بس کړو او چار چاپېره یې وکتل. چوپه چوپتیا وه. د کیرلو د اواز نه بغیر هیڅ اواز نه شو اورېدلی. کله کله به د کلي له خوا نه د ساز او د سندرې نیمه ټوکړه د هوا څپې سره راغله او شیردل به پوهه شو چې دا یا خو د خان په حجره کې تماشه ده او یا ریډیو غږیږي. او خدای خبر چې هغه لا به ولې غوسه ورغله او چې یو ځل هوا د ساز او سندرې سره سمه یوه ماته ګوډه خندا هم راوړه نو شیردل له خولې نه یو غټ کنځل راتو کړل او له ځانه ګیر چاپېر د غنمو ریبېدلو شویو بوټو ته یې وکاته. مونږ بې دخله کوې ستا. او هغه یو ځل بیا کنځل وکړه او د غنمو ډکي یې راغونډول شروع کړه.
هغه چې د غنمو د قودو د تړلو دپاره د غنمو د ډکو ودنې جوړ کړو، نو ناڅاپه ورته بیا د شیرینې ګجرې رایادې شوې، خو داسې ورته رایادې شوې چې هغه د غنمو ګېډۍ هم په پټي کې پرېښودې او کلي ته روان شو. کلی بلکل دم و. شېردل چې کور ته ورسېدو نو د کور ټول بندیانو د ریښمینې خوا کې شیرینۍ هم اوده وه، او دی چې شیرینۍ ته د ښکلولو دپاره ورنږدې شو نو هغې خوب کې یوه سلګۍ ووهله او د شېردل زړه یې کړي مړي کړو. شېردل چې خپل کټ له ورغې نو سوچ یې کولو چې د شیرینۍ د ګجرو دپاره څه بندوبست وکړي. د هغه ذهن په هره خبره نښتو او دوه کېدو به. که شیرینۍ له ګجرې نه راوړم نو دا نول خو زه هم نشم زغملی، او که ښار ته ځم نو هغه هم نه کېږي. د هغه ذهن به بیا ونښتو، یاره یو خو بس خدای ښه دی، که یو وزرې نه وي نو دا ویره خو به مې نه وه که نه چې که زه نه یم نو خان به مې بال بچ له کوټو نه ونه باسي. او په دې سوچ کې هغه وده شو. او چې ملا بانګ ویلو نو هغه بیا ویښ و. هغه څادر په اوږه کړو، د دونکاچې نه یې لور راواخیستو او بهر ته راووتو. اصل کې هغه شیرینۍ سره سترګې نه شوې برابرولی. او چې د لمر خاته نه لږ وروستو د هغه د ګاونډي زوی د هغه دپاره چای راوړی او د هغه خوا کې شیرینۍ ډوډۍ په سر نیولې په ستړو قدمونو را روانه لورا یې ورښکاره شوه، نو د شېردل په ټول بدن کې لکه چې ګرمه سیکه وچورلېده. او چې هغه په بیړه ځان تر شیرینۍ ورسوو نو دا ګرمه سیکه تر سترګو را رسېدلې وه. هغه شیرینۍ نه ډوډۍ واخیسته او هغه یې ځان ته رانږدې کړه. زما بچي. د هغه له خولې نه صرف دومره اواز وختو او ګرمه ویلې سیکه د هغه له سترګو نه راوڅڅېده. او چې هغه چای څښلې نو شیرینۍ د دروزې نه بنګړي جوړول، او چې شېردل ورته وکتل نو هغه بیا بېواکه شو. د هغه ټول بدن په رپېدو شو او په سر یې درد راغی. بچي دا لوښي یوسه. هغه برید او روزې په یو لاس وچې کړې، او چې شیرینۍ لوښو ته رانږدې شوه نو شېردل ناڅاپه فیصله وکړه، بچي سبا له جمعه ده، سبا به ښار ته ځم، درله به ګجرې راوړم. ښه ځه کور ته بچې مې. هغه په شونډو کې لورا یې ښکل کړه. او چې سبا شیرینۍ پاڅېده نو کلي کې لغو ته لغو. د خوشا کورونو کې ژړاګانې وې. شیرینۍ چې مور ته وکتل نو د هغې سترګې هم سرې وې. مورې بابا مې څه شو؟ هغې په حیرانتیا پوښتنه وکړه. بهر دی. ریښمینې په غریجونو اواز کې وویل، او چې شیرینۍ ته یې مخ رااړولو نو بیا هغه له کوڅې نه بهر وه. او چې شیرینۍ حجرې ته مخامخ شوه نو لورا یې خپل پلار ولیدو، هغې ور منډه کړه، او چې د چا ورته خیال کېدو نو هغه بیا د پلار غېږ کې وه. بابا ما له د ګجرې را نه وړې؟ بچې دا دې روان یم. هغه له څادر نه لاسونه بهر راوښکل چې د شیرینۍ په سر یې راکاږي، خو زر یې بیا پټ کړه. ځان له دې څنګه ښې ګجرې راوړې دي؟ شیرینۍ ترې څادر راښکلو. ما له هم داسې راوړه ښه بابا، خو چې دا زنځیر ورسره نه وي. او خدای خبر چې شېردل ولې مسکې شو.